کې نو خدای ما ډاکټر کې او ناروغ ډاکټران کې دوی په سکندو د هسپتال په برانډه کې ما خلک کتلې په پیسونو په بنگله کې دوی لاندې کاڼه وي او څوک ګیر وي په نزله کې ما ورته یو شان دارو لیکلې په نسخه کې سم د بجلی پړق و چې راتللې په غوسه کې بیا لکه لوډ شیډینګ ورکېدی یو لیزه کې زه وې د دارو د ایجنټانو په قبضه کې دوی لکه زما ولیدې ځان پایینه کې دوی د هسپتال نه مړي وړلې په ریړه کې ما د امبولینس خرچ لیکلې په کاته کې ما د دوی په شان کړې او دوی زما په شان کړې نو خدای ما ډاکټر کې او ناروغ ډاکټران کې دوی ټول په لټسپ کې په دل د باډګولې زه د ټلیفون نظر نه وزګارې دي دوی راته کولې په پښتو ژبه خیرې زه د خندا شین په انګریزي کې ګورې دي دوی ته په واډونو کې په منځ پی ګرځېدې ګرم ګرم ساس پکې د ماشو غږېدې دوی په دې پوستکو د کیلو راخوېدې بیا فوټوګرافر له د ایکس رې د پارتلې دوی د ډېره درد په ځای نه ټیکاوېدې ما ورله دړمن غاښ پرېښودې روغ میستې دوی ته مې دا وچې سپورستغې داروګان کړې نو خدایه ما ډاکټر کې او ناروغه ډاکټران کې دوی په ایمرجنسي کې ورتې چغې وهلې ما ورله په هوش کې په سوټلې پوزې ګنډلې دوی ټول مړه کولې د ټوخي نه پاک پخولې ما لکه دمګر دوی له ساختونه ورکولې دوی بهر د ډېرې سختې تبې نه جړلې ما په زوره د یو سیب سره خندلې دوی رانه غوښتلې د دارو ډکې بوتلې ما په چپړاسیانو د دفتر نه ځغلولې ټول د هسپتال دارو مې خرڅ په یو دوکان کړې نو خدایه ما ډاکټر کې او ناروغه ډاکټران کې بورډ مې په کلینیک وی لګېدلې د سرجن هر ځای لیبارټرۍ وی ایکسرې په دې وطن ما ورسره پاک غوس نیمولې آمدن ما په دې نقلي دارو خوړلې کمیشن خیر دې که د سر د درد نه جوړ کړي ځن کدن نوم مې مشهور وي په جاپان او په جرمن ډاکټر په روپیا سره علی پرزاق سیوا سرجن ډېر انځور سماج ته زما هر فکر لقمان کړي نو خدای ما ډاکټر کې او ناروغه ډاکټران کې دا مې په یونیورسټۍ کې هغه سټوډنټان ناست هغوی به وایي آمین جغه پرې کړه ما چې دې خدای ما ډاکټر کې ناروغه ډاکټران کې هغوی به آمین دا